تازه خبر ایران د اسرائیلو پر پوځي روغتون برید کړی بلخوا ټرمپ وایي د ایران د سقوط امکان شته په اسرائیلو کې د قتل عام خبرداري ورکړل شوی دا جګړه درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده یا د جګړه به په لوی تاوتریخوالي بدله شي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ سپاه پاسداران د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې په اسرائیل کې پر ستراتیژیکو موخو د بریدونو 14مه څپه په بریالیتوب سره ترسره شوه له بل پلوه د اسرائیلي پوځ راډیو ویلي چې نن له ایران شاوخوا 10 توغندي پر اسرائیل توغول شوي دي ایران تېره شپه پر اسرائیل د سجیل په نوم د 2000 کیلومتره هدف ویشتونکو خطرناکو توغندیو پر مټ برید کړی ایرانی رسنۍ وایي د ایران سپاه پاسداران ځواکونو نن شپه د سجیل په نوم د 2000 کیلومتره لرې هدف ویشتونکو خطرناکو توغندیو پر مټ اسرائیل په نښه کړی او اټکل کیږي چې پراخ زیانونه ورواړوي یا توغندي چې په فضا کې په نااشنا حالت کې ښکاري ترې اخیستل شوي انځورونه اوس مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکي دي د ایران فارس خبري اژانس د اسرائیلي رسنیو له قوله خبر ورکړی چې د ایران په تازه توغندیزو بریدونو کې د اسرائیلي رژیم سوروکا پوځي روغتون هدف ګرځېدلی د معلوماتو له مخې په دغه روغتون کې د هغو پوځیانو درملنه کیږي چې په غزه کې د ازادي غوښتونکو په بریدونو کې ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې د یاد روغتون چت په بشپړه توګه لوېدلی خو دا چې څومره ژوبل اسرائیلي پوځیان تر ویجاړۍ لاندې ګیر شوي په اړه یې معلومات نشته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر خپل ایکس د ایران نننیو توغندیزو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې پر اسرائیلو د ایران په تازه بریدونو کې د سوروکا روغتون په ګډون څو نور ملکی ځایونه په نښه شوي دي او لسګونه بېګناه ملکی اسرائیلیان یې ټپیان کړي دي نتنیاهو ایرانی ځواکونو ته د ایرانی ظالمو ترهګرو خطاب کړی او ویلي دي چې د تهران ظالمان به د دغو بریدونو درنده بیه پرې کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ساعته وړاندې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې د ایران د سقوط امکان شته هغه د ایران له سقوط وروسته دورې لپاره د امریکا د پلان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د هرې سناریو لپاره پلانونه لرو خو باید په تمه شو او وګورو چې څه پیښیږي درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه